الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما د ایمان او د اسلام او د عقیدې خو ګورونو د الله رب العزت په فضل و کرم باندې د الله د کتاب لفظي ترجمه شروع کو، ترڅو د الله د کتاب هغه حق ادا سي او د الله د کتاب مقصد باندې موږ او تاسو ځان خبر کو. د سورۃ فاتحه نه شروع کو. سورۃ الفاتحه او آیاتونه لري او یو رکوع ده، او سورۃ الفاتحه دا ګنشمیر نمونه لري چې مفسرینو زیات ذکر کړی دي، او د اختصار د وجنه یو څو نمونه ذکر کو. الفاتحه ذکر ورته ویل کی چې قران کریم د دین شروع شوی ده، او همدارنګه دویم ام الکتاب ورته ویل کی چې قران کریم مور بلل شوی ده، او ام القرآن ورته ویل کی چې دا د قران کریم اساس ده، او سبع المثانی هغه آیاتونه چې په تکرار سره ویل کیږي، او پنځم چې دا الحمد ورته ویل کیږي ځکه په ابتدا کې الحمدلله رب العالمین کلمات باندې شروع کیږي، او الصلاه ورته ویل کیږي ځکه چې په هر مانځ کې سورۃ الفاتحه ویل کیږي، او شفا ورته ویل کیږي. د الله رسول فرمایي چې د الله په کتاب کې شفا ده، او په سورۃ فاتحه کې هم شفا ده. نو سورۃ فاتحه نه شروع کو. د الله کتاب باید موږ او تاسو زده کو، وایورو او تر نور ورسو، او دا څه باندې ورته کینو او د زده کړې په نیت باندې، ترڅو د الله د رضا سبب وګرځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ پناوړم بالله په الله باندې من الشیطان الرجیم، د شیطان ټلې شوینا. بسم الله خاص پنوم د الله شروع کو. الرحمن چې ډیر مهربان ده، الرحیم او خاص رحم کوونکی ده. الحمد لله طول صفتنا د اولوهیت لله خاص الله د پاره دی. رب العالمین چې پالونکی ده د ټول مخلوقاتو. الرحمن چې ډیر مهربان ده، الرحیم او زیات رحم کوونکی ده. مالک یوم الدین واقدار د ورځې د بدلې. ایاکا خاص تا نعبد عبادت کو منگا، و ایاکا و خاصتانا یا اللہ نستعین مدد غواړو منگا. اهدنا و خیمنتا الصراط المستقیم لارنیغا. صراط الذین لاردها کسانو انعمتا چتا انعام کړی علیہم پاغوی باندې. غیر المغضوب یعنی چې نه غضب شوی دا علیہم پاغوی باندې. ولا الضالین او نه گمراهان دي. آمین. یا الله دا دعا مو قبول او ګرځي.